زما پلار پنځه ډزه یو سړی وشته سپاړې غر ورته وای د مونږ کلی سره پاغه کې دا پردو بادي وا نو زما پلار پنځه ډزه وشته زینګل نامه وا داغن وسیر آگئے ماتا چې استاد جی زه عالم کېږم ما ته څوک یې وی چې زه رضاخیل زینګل مسا یم نو هغه زینګل چې د ما پلار یې ویشتی و پنځه ډزه وی چې استاد جی مالخا عالم کېږي وی چاو بار موټر ولاړو ملکی نه دی موټر کې هغه ویریږي چې جوړې بدل علی موټر کې کېناستو خو رپېدو ټول مالګو منډۍ قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو اگر میں ہوئی کہ یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں محترم یہ آپ کیا کہتے ہیں میں ٹپ پت مت کرو بس اس کو داخل کرو فوراً اور اسپیشل کمرہ دے دو بنازی میں رہو تو اسپیشل کمرہ اور کا اب تک عالمی پہلتا درسوں کو ہفتہ کے وہ افضل رہا ہے تو اصل 200 روپے با میں جیب خرچم ورک چھاتک آلے درس نظامی ہوئے جو بیارہ ہے جو استاد جی دورہ حدیث سے چاہتا رہو کم نبیان بوتلو مولانا سنجان صاحب تا خدای دے خاورم پا جنت هغه ته مې وی چې هلکه دا زما د پلار د قاتل نوسی دی او دی به دوره حدیث دلته کوي ما له دا څه وی ما مړه ټتېږه مه قاري فیاضم دا خبره کوله او تا هم وکړه زه دروغ ویم هغه د سر له په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پړک ور دا ستا ایمان بڑا څوک پیدا کړي اغم ناظم رو وختو سپیشل کمرہ ورکلو پر سپیشل طالبانوں کی دے رکھ حدیث میں پیو سے دور حدیث نظام روجین مخ کے ختم شی نو بیا مدرسے روجین پس شروع کی نو روجین پس وړو کې اختر را روانو ماغته وي چې زه چې منزل درشم نو ته به ماله مخامخ کېنې وی چې ښه استاد جي بس ما ته مخکې کېناستم مخکې صف کې او د درېوالو ته مې وویلې چې واوره درېوالو که د سړي زامن و داسې ایمان پیدا وکړو دا څوک ده دا ویل کې ماله پاسه لکه چې پاسېدو خلکو ورته داسې وکتو چې دا خو زینګل مسای ده سپین ږیرو وی چې د پلار یې چې ویشتی و ما دا مې عالم هم کړی دی او د نوکارۍ کوشش هم مې ته کوم چې په دې خپل کلي سکول کې استاد شي عام مې ته وکړ